دوه په سترګو ړانده سوالګر وو. دوی چې بادشاه د ښځې یعنې ملکې زبیدې د سخاوت کیسې اورېدلې وې، نو ځکه به یې هر سهار د پاچا د ښځې د قصر په دروازه کې کچکولونه نیولي وو. یوه ړانده به چې خیرات غوښتنو ویل به یې خدایه ستا مهربانۍ ته ناست یم، ستا څخه روزي غواړم. دوهم به ویل خدایه د بادشاه میرمنه راباندې مهربانه کړې. کله به چې ملک زبیده تېرېده او د دواړو خبرې به یې اورېدې، نو هغه ته چې د الله جل جلاله مهرباني یې غوښته 2 دیناره ورکول، او هغه ته چې د دې یعنې د باچا د میرمنې ملک زبیدې مهرباني یې غوښته 1 سورکړی چرګ او د چرګ په نس کې 10 دیناره ورکول. 9 ورځې همداسې تېرې شوې. 10مه ورځ د عادت خلاف یو سوالګر ناست و او ملګری یې نه و. ملکې هغه کس ته وویل چې آیا نور بس نه دی؟ دا د 10مه ورځ ده چې له تا سره ښه ډېره مرسته کوم. او هغه بل ملګری چې د خدای هیلې ته به ناست و، پر لږ مرسته هم قناعت کړی دی او په خپله مخه تللی. سوالګر رابرک شو او ورته یې ویل کومه ده چې ډېره مرسته دې را سره کړې؟ خو هره ورځ دې راته 1 سورکړی چرګ رالیږه او ما هم پر خپل ملګري په 2 دیناره پلورلې ده، ځکه ما د چرګ پر ځای پیسو ته اړتیا لرله. ملکه مسکی شوه او ورته ویل ساده انسانه، ما د هغه سورکړي چرګ په منځ کې 10 دیناره هم درته رالیږل او تا ساده به په 2 دیناره پلورل. هغه کس چې د خدای جل جلاله مهرباني غوښتې وه، دا د نن یې ښې ډېرې پیسې وموندلې، او تا چې د بنده مهرباني غوښته نو پر هماغه حال یې.